بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ډاکټر صاحبانو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاست. زه ډاکټر کفایت الله امانی یم او نن د وینې لوړ فشار یا هایپرټنشن باندې مثلا معلومات تاسو سره شریکوم. هایپرټنشن یا د وینې لوړ فشار یوه عامه روغتیایي ستونزه ده چې اکثرا غیر عارضي وي، اعراض نه لري، اسیمپټومټیک وي. د وینې لوړ فشار یا هایپرټنشن د شریاني وینې فشار د هغه اندازه لوړوالي څخه عبارت دی چې د ټارګټ ارګان د تخریب د زیاتېدو لامل شي، او یا هم د وینې د فشار هغه اندازه لوړوالی چې د سترګې د شبکې، دماغ، زړه، پښتورګو او د رګونو د آفاتو یا سټروک خطر زیات کړي، ورته هایپرټنشن ویل کېږي. هایپرټنشن ته سایلنټ کیلر ډیزیز چې دی هم ویل کېږي. نارمل د وینې فشار 120 پر 80 ملیمتر ستوني سیماب څخه ښکته ټاکل شوی دی چې 120 سیسټولیک او 80 ملیمتر ستوني سیماب یې ډیاسټولیک فشار دی. په 2020 کال کې ACC یا امریکن کالج آف کارډیالوژي او AHA یا امریکن هارت اسوسییشن د وینې فشار داسې تعریف کړ چې کچېرې د وینې فشار 130 پر 80 ملیمتر ستوني سیماب یا له دې څخه زیات شي، ورته هایپرټنشن ویل کېږي. خو د JNC یا انګلیش جوائنٹ نیشنل کمیټي د کرایټیریا په اساس کله چې د وینې فشار 140 پر 90 یا بیا له دې څخه زیات شي، ورته هایپرټنشن ویل کېږي. په دې شرط چې د ناروغ فشار څو ځلې بار معاینه کړی شي، ناروغ د معاینې پر مهال پوره آرام وي، معاینه خانې او روغتون ته د راتګ پر مهال اقلاً 3 دقیقې دمه کړې وي. هغه خلک چې سګرټ او کافي استعمال کړي وي باید نیم ساعت د دمې کولو څخه وروسته یې فشار اندازه کړی شي. ناروغ ناست وي یا د ملاستې په حالت کې وي او داسې کوم درمل چې فشار اغېزمنوي هغه یې نه وي استعمال کړي، نو موږ یې فشار بیا اندازه کوو تر څو موږ ته چې دی بیا درسته اندازه په لاس راشي. په 2020 کال کې ACC او AHA لخوا د فشار تصنیف بندي په دې ډول وشوه چې په دې کې نارمل فشار سیسټولیک دی 120 څخه ښکته او ډیاسټولیک 80 ملیمتر ستوني سیماب. پری هایپرټنشن یا الیویټډ BP چې کوم په هغې کې سیسټولیک بلډ پریشر 120 څخه 190 او ډیاسټولیک چې د 80 ملیمتر ستوني سیماب. سټیج 1 هایپرټنشن چې د سیسټولیک د 110 او 190 ترمنځ او ډیاسټولیک 80 ترمنځ، او سټیج 2 هایپرټنشن په دې کې سیسټولیک بلډ پریشر 140 څخه زیات او ډیاسټولیک چې د 90 ملیمتر ستوني سیماب یا له دې څخه پورته ټاکلی. په دې وخت کې بیا سټیج 2 هایپرټنشن کې ناروغ ته چې دی وایي درملنه هم شروع کېږي. خو د JNC له نظره بیا د فشار تصنیف بندي یو څه توپیر لري د پورته ACC او AHA په نسبت باندې. دوی چې د نارمل بلډ پریشر چې دی سیسټولیک بلډ پریشر د 120 څخه ښکته او ډیاسټولیک د 80 څخه ښکته ټاکلی. پری هایپرټنشن چې دی په دې کې سیسټولیک 120 یا 190 ترمنځ او ډیاسټولیک چې دی د 80 څخه ښکته ټاکلی. همدارنګه سټیج 1 هایپرټنشن چې دی په دې کې سیسټولیک د 140 یا 150 ترمنځ او ډیاسټولیک چې دی 90 ملیمتر ستوني سیماب ترمنځ ټاکلی. سټیج 2 هایپرټنشن چې دی په دې کې سیسټولیک بلډ پریشر د 150 او یا له دې څخه زیات او ډیاسټولیک 100 او یا له دې څخه زیات ټاکلی دی، چې په اوس وخت کې دغه پورته ګایډلاین څخه چې دی اکثرا استفاده کېږي او دا چې دی د منلو وړ دی. د سیسټولیک او ډیاسټولیک فشار ترمنځ توپیر ته چې دی پلس پریشر ویل کېږي، چې د دې نارمل اندازه چې ده 10 څخه تر 80 ملیمتر ستوني سیماب ده. په عمومي صورت سره د وینې فشار چې دی په دوه ډوله ویشل شوی دی. یو ته پرایمري هایپرټنشن ویل کېږي یا ابتدایي یا لومړنی د وینې فشار لوړ فشار، او بل ته سیکنډري هایپرټنشن یا ثانوي د وینې لوړ فشار. نو اوس موږ راځو په ابتدایي یا لومړني د وینې لوړ فشار باندې خبرې کوو یا پرایمري هایپرټنشن. پرایمري هایپرټنشن په دې کې چې د وینې د فشار سبب معلوم نه وي او د لوړ فشار اخته ناروغانو 95% پیښې تشکیلوي. دې ډول فشار ته چې د اساسي یا ایزینشیل یا هم ایډوپیتیک هایپرټنشن ویل کېږي. ایډوپیتیک ورته ځکه وایي چې
سبب یې نامعلوم دی. دغه ډول فشار چې دی د 15 او 55 کلنۍ عمرونو کې پیدا کیږي، هیڅ کله هم د 20 کلنۍ څخه مخکې او 55 کلنۍ څخه وروسته نه پیدا کیږي. که پیدا کیږي هم نادرا پیدا کیږي. لکه څنګه چې موږ مخکې ویل چې دغه پرایمري هایپرټنشن یا ابتدایي هایپرټنشن چې دی د دې سبب معلوم نه دی، خو یو څه تجدید کوونکي فکتورونه شته چې دې ته زمینه مساعدوي. لکه په هغې کې ارثیت او جنیټیک شامل دی، اوبیسیټي پکې شامله ده، سلیپ اپنیا پکې شامله ده، د مالګې ډېر کارول پکې شامل دي، الکول کارول، سګرټ څکول، ډېر لږ پوتاشیم کارول، د نیسایډز یا نان سټیرایډل انټي انفلمیټري ډرګز څخه استفاده کول، د انسولین پر وړاندې مقاومت او پولیسایتیمیا هغه فکتورونه دي چې ابتدایي او وینې لوړ فشار یا پرایمري هایپرټنشن چې دی تجدیدوي. اوس راځو د وینې ثانوي لوړ فشار یا سیکنډري هایپرټنشن ته. سیکنډري هایپرټنشن د وینې لوړ فشار 5% پیښې تشکیلوي او په دې ډول کې یو مشخص سبب چې دی د ناروغۍ معلوم وي. د وینې ثانوي لوړ فشار د 20 کلنۍ څخه مخکې او د 50 کلنۍ څخه وروسته عمرونو کې پیدا کیږي چې دا اکثرا د درملو په مقابل کې ریزسټانټ او مقاومت لري، مقاوم وي. د ثانوي لوړ فشار چې موږ مخکې هم ویل چې مشخص سبب معلوم وي، دغه اسباب چې په مختلفو کټګوریو باندې ویشل شوي دي، لکه د پښتورګو ناروغۍ یا رینل کازز چې د سیکنډري هایپرټنشن سبب کیږي. په هغې کې کرونیک پایلونیفرایټس، مزمن پایلونیفرایټس، ګلومیرولونیفرایټس، پی سی کارډي یا پولیسیسټیک کډنی ډیزیز، رینل ارټري سټینوسس او د پښتورګو انفارکشن، ډیابیټیک نیفروپاثي او رینین تولیدونکي تومورونه هغه رینل کازز دي چې د سیکنډري هایپرټنشن سبب کیږي. دوهم اسباب چې دی هغه اندوکرایني ناروغۍ دي چې په دې کې هایپر الدوسترونیزم، کوشنګ سینډروم، فیوکروموسایټوما، هایپر پاراتایرویډیزم، هایپوتایرویډیزم، اکرومیګالي، کنجنیټل ادرینل هایپرپلازیا، لیډل سینډرومز، ډیابیټس میلیټس چې دی او همدارنګه پی سی او ایس یا پولیسیسټیک اووارین سینډروم شامل دي. دا د سیکنډري هایپرټنشن لپاره اندوکرایني اسباب دي. ځینې درمل هم شته چې هغه د سیکنډري هایپرټنشن سبب کیږي، لکه اورال کنټراسپټیو پیلز دي، انابولیک سټیرایډ، کورټیکوسټیرایډ، سایکلوسپورین، ایریتروپیوتین، کوکاین، الکول، نیسایډز، سمپاتومیمیټکس چې دي دا هم د سیکنډري هایپرټنشن سبب کیږي. او څلورم سبب چې دی هغه د سیکنډري هایپرټنشن چې دی کارکټیشن اف اورټا دی. اوس راځو د هایپرټنشن په ځینې انواعو باندې خبرې کوو. په هغې کې لومړی چې دی ملیګنن هایپرټنشن دی. ملیګنن هایپرټنشن هر کله چې د فشار اندازه 241 ملي متر ستوني سیماب څخه لوړه شي او پکې د سترګې د شبکې وینه بهیدنه، پیوپیلیډیما او اګزوډیټ موجود وي، دې ته چې دی ملیګنن هایپرټنشن یا خبیث د وینې لوړ فشار ویل کیږي. دوهم چې دی هغه اکسلریټډ هایپرټنشن دی. که چیرې د وینې فشار د پخوانۍ لوړې اندازې څخه په ناڅاپي توګه لوړ شي، ورته اکسلریټډ هایپرټنشن ویل کیږي چې دا د زړه او رګونو د مشکلاتو سره یو ځای وي. دریم چې دی هغه ریزسټنټ هایپرټنشن دی. ریزسټنټ هایپرټنشن هر کله چې د وینې لوړ فشار د فشار ضد 3 درملو په شمول د ډایورټیکو سره بیا هم نورمالي کچې ته رانه شي، ورته ریزسټنټ هایپرټنشن یا مقاوم د وینې لوړ فشار ویل کیږي. بل وایټ کوټ هایپرټنشن. وایټ کوټ هایپرټنشن هر کله چې د ناروغ فشار ډاکټر ته د راتګ پر مهال یا هم د خفګان له وجې پورته شي او په کور کې دغه فشار د دې ناروغ چې دی نورمال وي، دی د وایټ کوټ هایپرټنشن ویل کیږي. پنځم چې دی هغه ماسک هایپرټنشن دی. کله چې د ناروغ فشار د ډاکټر په لیدلو سره نورمال او په کور کې چې دی لوړ وي، هغې ته ماسک هایپرټنشن ویل کیږي. شپږم چې دی هغه ایزولیټډ هایپرټنشن دی. ایزولیټډ هایپرټنشن کله چې یو فشار لوړ شي، یعنی یا سیسټولیک فشار لوړ شي او یا ډیاسټولیک فشار لوړ شي، دې ته ایزولیټډ هایپرټنشن ویل کیږي. بل چې دی هغه لبیل هایپرټنشن دی. لبیل هایپرټنشن چې دی په ناڅاپي توګه باندې سډنلی چې دی فشار لوړېږي او په ناڅاپي توګه بیرته چې دی ښکته کیږي، لکه په فیوکروموسایټوما او انټرا کرانیل هیموریج کې چې وي. کلینیکي لوحه موږ مخکې هم ویل چې ابتدایي، متوسط او شدید لوړ فشار چې دی تر څو کلونو پرته له اعراضو دوام کوي، یعنی تر ډېر حده چې دی اسیمپټومیټیک وي، غیر عرضي وي، ناروغ کوم اعراض نه لري. خو په ځینې وخت کې
ناروغ ته چې دی سردردي پیدا کېږي چې دا غیر وصفي وي د اوکسیپیټل په ناحیه کې چې دی دغه درد چې دی د سر درد موجود وي. کله چې ناروغ سهار له خوبه راپاڅېږي نو دغه سردردي زیاتېږي او له څو ساعتونو څخه وروسته چې دی بیا له منځه ځي. کله چې فشار پرمختلونکی وي نو بېحالۍ، کنفیوژن، د سترګو اختلاطاتو، زړه بدوالي او کانګو سره کوم ته چې هایپرټنسیو انسیفالوپاتي ویل کېږي دې سره یو ځای وي. او یا که چیرې هایپرټنشن سره نور ضمیموي ناروغۍ چې دی موجودې وي نو د هغې اعراض او علایم چې دی په ناروغ کې به موجود وي. اوس د وینې د فشار په معاینه کولو باندې خبرې کوو چې د ناروغو د وینې فشار باید په کوم ډول معاینه شي. د وینې فشار معمولا د سفیګمومانومیټر په مرسته چې دی تعینېږي، خو په ځینو حالتونو کې لکه د جدي مراقبت څنګه په آی سی یو یا انټنسیو کیر یونټ کې د داخلي شریاني کاتیتر په واسطه هم فشار چې دی اندازه کېږي. د وینې فشار چې دی دا په میلیمتر سیما بازه کېږي او د سیسټولیک فشار او ډیاسټولیک فشار په ډول چې دی لیکل کېږي. د وینې فشار د خفګان، هیجان او محیط په پام کې نیولو سره چې دی دا توپیر کوي. اوس به موږ دغه ناروغ ته فشارله په کوم ډول باندې تړو، کوم څه به موږ د فشارلې څخه استفاده کوو، د ناروغ فشار چې ګورو کوم نکات په پام کې نیسو. نږدې 10 نکات دي، 10 ټکي اړین دي چې دا باید د فشار په کتلو کې چې دې ته موږ پام وکړو او دا په نظر کې ونیسو. لومړی چې دی ناروغ باید 30 دقیقې وړاندې سیګرټ او کافي لرونکي مشروبات چې دی نه وي څښلي. که چېرته دغه سیګرټ او کافین لرونکي مشروبات څښلي وي نو ناروغ ته نیم ساعت چې دی موږ انتظار کوو. له نیم ساعت انتظار څخه وروسته د ناروغ بیا فشار ګورو تر څو درسته اندازه چې دی موږ ته په لاس راشي. که چېرې سیګرټ او کافي نه وي څښلي او یې لږ مزل هم کړی وي نو بیا ناروغ ته 15 دقیقو لپاره استراحت ورکول کېږي او له هغې څخه وروسته چې دی بیا فشار کتل کېږي. ناروغ باید ناست وي یا ملاست وي، په ولاړه فشار چې دی لیدل مناسب نه دي او موږ ته مناسب اندازه هم په لاس نه راځي. د ناروغ د لاس څخه به لستوړی لرې کوئ. فشارله باید چې د زړه په سرحد کې وساتل شي، ځکه که چیرې د زړه د سرحد څخه پورته وي نو 5 میلیمتر ستوني سیما فشار ښکته، او که فشارله ښکته وي د زړه د سرحد څخه نو 6 درجې فشار لوړ موږ ته راښیي. د فشارلي کف یا ارملیټ کوم چې باید 12.5 سانتي متره عرض او 10 څخه تر 15 سانتي متره اوږدوالی ولري. دا به موږ د کوبیټل فوسا یا انټي کوبیټل فوسا څخه 2.5 سانتي متره پورته تړو. په داسې حالت کې به یې تړو چې زموږ 2 ګوتې پکې داخلې شي. مخکې له دې چې ناروغ ته دغه فشارله وتړو، دغه کف وتړو، نو دغه کف باید له تړلو څخه وړاندې چې دی باید له هوا څخه تش کړی شي. کله چې له هوا څخه تش شو نو بیا یې ناروغ ته چې دی تړو. چې کله مو کف ناروغ ته وتړه تر هغې پورې هوا ورکول کېږي تر څو چې د ناروغ نبض چې دی بیا نور جس نشي. کله چې نبض جس نشو نو کف ته یا ارملیټ ته 40 میلیمتر ستوني سیما نوره هوا هم ورکول کېږي او له هغې څخه وروسته چې دی بیا ستاتسکوپ په براخیل شریان باندې کېښودل کېږي. له دې وروسته هوا په ورو ورو ډول سره ویستل کېږي. کله چې اول اواز واورېدل شو دا سیسټولیک فشار او کله چې وروستی اواز واورېدل شو دا ډیاسټولیک فشار دی. په دې انځور کې هم تاسو ته ښکاري دغه براخیل شریان دی. دا چې دی کوبیټل فوسا ده، انټي کوبیټل فوسا ده چې دلته یې دغه د فشارلي کف 2-3 سانتي متره پورته د دغې فوسا څخه تړلی. دغه انځور موږ ته د سمې او د ناسمې فشارلي د تړلو طریقه راښیي. چې دغه اول انځور چې دی دغه ناسمه طریقه ده. په دې کې چې دی دغه د ستاتسکوپ دغه د دیافرام برخه چې ده دی د براخیل آرټري یا د براخیل شریان د جذب کېدلو ساحې څخه پورته ایښې ده. او دغه چې دی سم انځور دی چې په دې کې دغه د ستاتسکوپ ډیافرام برخه چې دی د براخیل شریان په نبضان باندې د نبض په برخه باندې چې کوم ځای کې
دغه شریان جذب کېږي په دې باندې یې ښودلې ده. دلته موږ یو ویډیو هم لرو چې تاسو ته یې د دغه فشار د کتلو طریقه ښودلې ده. کلم چې ناروغ ته دغه کف ته هلته تاسو ته ښکاري د کف هم ناروغ ته وتړه نو بیا چې دی او ستاتوسکوپ مو په براخیل شریان باندې کېښود نو بیا کف ته هوا ورکول کېږي په دې طریقه باندې چې هوا ورکول کېږي درې اندازې پورې او بیا ورو ورو چې دی د کف څخه هوا چې دی ویستل کېږي. دلته موږ بیا غوږ کېږو چې موږ لومړی غږ چېرته وړو چې کله موږ کوم ځای کې لومړی غږ واورېد هغه زموږ سیسټولیک فشار دی. ټوله دلته تقریبا 120 کې چې دی موږ لومړی غږ واورېد دا سیسټولیک فشار شو زموږ. دیاسټولیک هغه دی چې وروستی غږ موږ واورو. تقریبا 9 کې دیاسټولیک فشار دی. اوس د فشار د تعینولو په میتودونو خبرې کوو. فشار چې دی په 2 میتودونو سره تعینېږي. یو د جس میتود دی یا پلپیټري میتود او بل اسکولټیټري میتود دی. د جس میتود کې چې دی د جس په میتود سره فشار اله د ناروغ په چپ لاس کې تړل کېږي او انټیکوبیټر فوسا کې د براخیل شریان جذب کېږي او فشار اله کف ته بیا هوا ورکول کېږي تر هغې پورې هوا ورکول کېږي تر څو دغه براخیل نبضان چې دی ورک شي. چې کله ورک شو نو بیا موږ دغه اندازه چې دی په یاد ساتو صحیح ده 10 ملي متره ستوني سیمه نوره هوا هم ورکوو. چې کله مو نوره هوا ورکړه وروسته بیا له دې څخه د کف څخه ورو ورو توګه باندې چې دی هوا چې دی وباسو. کله چې دغه لومړی نبض موږ سره جذب شو نو دا چې دی موږ سره سیسټولیک فشار دی د وینې سیسټولیک فشار دی چې په دې طریقه کې موږ سره یوازې سیسټولیک فشار معلومیږي دیاسټولیک فشار چې دی نه معلومیږي. دوم چې دی د اصغا میتود دی یا اسکولټیټري میتود. په دې میتود کې فشار اله په مټ باندې تړل کېږي او مخکې له دې چې کف ته هوا ورکول شي نو د ستاتوسکوپ د دیافرام برخه په براخیل شریان باندې کېښودل کېږي او بیا کف ته تر هغې پورې هوا ورکول کېږي تر څو د شریان نبض چې دی ورک شي. وروسته له هغې بیا 10-20 درجې ستوني سیماب نوره هوا هم ورکول کېږي او بیا کف څخه په ورو ورو توګه چې دی هوا ویستل کېږي. لومړی غږ مو چې واورېده دا سیسټولیک فشار شو وروستی غږ مو چې واورېده دا دیاسټولیک فشار شو. اوس نو کله چې موږ ناروغ تشخیص کړ چې د وینې لوړ فشار لري دغه ناروغانو سره څه کوو؟ کوم معاینات ضروري تر څو موږ ته د ټارګټ ارګان د تخریب په اړه معلومات راکړي یا د وینې لوړ فشار د سبب د معلومولو لپاره باید ناروغ ته کوم معاینات ترسره شي؟ لومړی ناروغانو ته KFT ترسره کېږي. په دې کې یوریا بیوین کراټینین کتل کېږي. دا موږ ته د رینل فیلر یا د پښتورګو د عدم کفایې په هکله معلومات راکوي. د ناروغانو د الکترولایتونو سویه باید تعیین شي خصوصا د سوډیم پوتاشیم. ناروغانو ته TSH یا تایراید سټیمولیټیک هورمون د دې سویه کتل کېږي یا TFT تایراید فنکشن ټیسټ ورته ترسره کېږي تر څو د هایپوتایرویډیزم او هایپرتایرویډیزم په هکله معلومات ترلاسه شي. د ناروغانو د یوریک اسید سویه کتل کېږي. د یوریک اسید سویه که چیرې لوړه وي نو دا موږ ته دا راښیي چې په دې حالت کې ډایورټکس چې دی دا نسبي مزاد استدباب دي. ډایورټکس موږ د هایپرټنشن په درملنه کې ناروغانو ته ورکوو نو د یوریک اسید سویه موږ ځکه تعینوو که چیرې د دې سویه لوړه وي نو موږ بیا ناروغانو ته ډایورټیک نه ورکوو. بل یورین انالایزس ناروغانو ته ترسره کېږي د پروټین یوریا لپاره هیماچوریا لپاره کومه چې د ګلومیرولر د تخریب یوه نښه ده. همدارنګه د ګلوکوز یوریا کاسټونو او پاس سیلز د معلومولو لپاره ناروغو ته یورین انالایسس کېږي یا د تشو میتیازو معاینه ناروغانو ته ترسره کېږي. که چیرې ناروغ شکر ولري نو ناروغانو ته FBS RBS HbA1c او فاسټینګ لیپید پروفایل هم ترسره کېږي. ناروغانو ته ECG یا الکتروکارډیوګرافي د LVH لیفت وینټریکل هایپرټروفي لپاره او د زړه د اسکیمیا د اعراضو د ردولو لپاره خصوصا ایسټي ډیپریشن او ایسټي الیویشن لپاره چې دی ناروغانو ته ECG ترسره کېږي. ایکوکارډیوګرافي هم د LVH لپاره ترسره کېږي. د پښتورګو الټراساوند چې دی د پښتورګو مربوط ناروغیو لپاره چې دی ترسره کېږي.
په ځینو پرمختللو حالاتو کې چې د رینل انجیوګرافي هم ترسره کیږي چې دا د رینل آرټري سټینوسیس لپاره د دې لپاره ترسره کیږي. په ځینو حالاتو کې د وایټ کوټ هایپرټنشن د پیژندلو لپاره ناروغ ته چې دی 24 hours امبولیټري بي پي ریکارډینګ چې دی دا ترسره کیږي. د پلمونري ایډیما او کارډیومیګالیا د زړه د غټوالي د ردولو لپاره ناروغ ته د سینې ایکس ری هم اخیستل کیږي. که چیرې په ناروغ کې عصبي اعراض موجود وي نو ناروغ ته چې دی سیټي سکین د دماغو چې دی ترسره کیږي. د فیوکروموسایټوما لپاره چې دی ناروغ ته یورین کاتیکولامین سویه چې دی دا تعینیږي او دا یې کتل کیږي. همدارنګه یورینري کورټیزول اینډ ډیکسامیتاسون سپریشن ټیسټ چې دی دا د کوشنګ سینډروم د ردولو لپاره چې دی ترسره کیږي. او همدارنګه د پولیسایتیمیا لپاره چې د ناروغانو ایچ سی ټي یا هیماټوکریټ سویه چې دی کتل کیږي. اوس نو مهمه خبره دا ده چې کله موږ تشخیص ته ورسېدو چې ناروغ هایپرټنشن لري د دې درملنه موږ څنګه کوو. مخکې له دې چې درملنه ووایو د درملنې یو څه اهداف دي چې هغه باید په نظر کې ونیول شي. د درملنې اهداف دا دي چې د کمو اړخیزو اغیزو سره د فشار اصلاح کول، د سببي عامل اصلاح کول. د درملو په ټاکنه کې چې یو څه نکات په نظر کې نیول کیږي. لومړی هغه درمل انتخابېږي چې اړخیزې اغیزې کمې وي. همدارنګه مړینه او معیوبیت یې کم وي. هغه درمل چې د ورځې یو ځل استعمال شي. هغه درمل چې قیمت یې مناسب وي، انکسپنسیو وي، یعنی ارزانه وي، ډېرې قیمته نه وي. درمل باید په شروع کې له کم ډوز څخه پیل شي او په تدریجي ډول سره چې دی دا لوړ شي. که چیرې ناروغ ریسپانس نه ورکوي، ځواب نه ورکوي، نو د درملو ډوز لوړیږي او یا هم نور درمل انتخابېږي. ښه درمل انتخاب شي لومړیو کې هغه درمل انتخاب شي چې ناروغ یې زغملی شي. که چیرې دوه درمل انتخابېږي نو زموږ سره به دوهمه دوا چې دی هغه ډایورټیک وي. د وینې لوړ فشار درملنه چې دی دا په دوه برخو ویشل شوې ده. یو ته نن فارماکالوژیکل ټریټمنټ یا غیر دوایي درملنه او بل فارماکالوژیکل ټریټمنټ یا د درملو په واسطه د لوړ فشار درملنه ده. لومړی راځو نن فارماکالوژیکل ټریټمنټ ته یا غیر دوایي درملنه چې په دې کې لایف سټایل موډیفیکیشن شامل یا د ژوند د څرنګوالي تغییر چې ناروغ باید لایف سټایل موډیفیکیشن کې چې دی تغییرات راولي. مثلا وزن کم کړي، د وزن کمیدل یا ویټ ریډکشن. بیمای باید د 13.5 او 4.9 ترمنځ وساتل شي. هر 10 کیلوګرام وزن چې ناروغ کموي نو ورسره 15 ملي متر ستوري سیما فشار چې دی ښکته کیږي. دوهمه خبره په لایف سټایل موډیفیکیشن کې هغه غذایي رژیم دی یا اډاپټ داش ایټینګ پلان. داش چې دا د ډایټري اپروچ ټو سټاپ هایپرټنشن یو مخفف دی. د ناروغ غذایي رژیم باید له میوه‌جاتو، سبزیجاتو، د سبو او لږ شحمیات لرونکو خوړو څخه غني وي. په غذاګانو کې باید د شحمیاتو او د ټوټل فیټ اندازه چې دی دا کم شي. که چیرې ناروغ دغه رژیم یعنی دغه داش ډایټ چې دی دا په ځان عملي کړي نو ورسره چې دی 14 ملي متر ستوري سیما فشار چې دی ورسره ښکته کیږي. دریم په ورځنۍ خوړو کې د مالګې کم مصرفول. که ناروغ په ورځ کې د 6 ګرامو څخه کم مالګه وخوري نو 2 تر 8 ملي متر ستوري سیما د ناروغ فشار چې دی ورسره ښکته کیږي. څلورم منظم تمرینات دي. که ناروغ فزیکي فعالیت شروع کړي یعنی ریګولر ایروبیک ایکسرسایز شروع کړي لکه بریسک واکینګ یا تیز پیاده روي حد اقل د ورځې 40 دقیقو لپاره ترسره کړي نو 4 نه 9 ملي متر ستوري سیما فشار چې دی دا ښکته کوي. پنځم چې دی هغه د الکول پرېښودنه ده یا هم د سګریټو پرېښودنه. که چیرې یو ناروغ د الکولو څخه ځان وساتي او یا هم د الکولو استعمال کې کمښت راولي نو 2 نه 4 ملي متر ستوري سیما د ناروغ فشار چې دی ورسره ښکته کیږي. او بله خبره پکې دا ده چې د سټرس څخه د خفګان څخه چې دی باید مخنیوی ترسره شي. دوهمه خبره چې دا هغه په درملنه کې هغه فارماکالوژیکل ټریټمنټ یا د درملو په واسطه درملنه ده. د لوړ فشار په درملنه کې د 2 ګروپه درملو څخه استفاده کیږي
چې په هغې کې ډایورټیکس، بیټا بلاکر، رنین انهیبیټرز، انجیوټنسین کنورټینګ انزایم انهیبیټر یا AC، انجیوټنسین ریسپټر بلاکر یا ARBs، الډوستیرون انډاګونیسټ او کلشیم چینل بلاکرز یا CCB څخه استفاده کیږي. اوس به موږ یو ناروغ ته څنګه درمل انتخابو، یعنی د لوړ فشار د درملنې لپاره د درملو رژیم باید څنګه وټاکو. choice of anti-hypertensive drugs. د لوړ فشار د درملنې لپاره یو ښه رژیم ټاکل چې دی په دې ډول ترسره کیږي. لومړی که چیرې د یو ناروغ عمر د 55 کلنۍ څخه کم وي او دا چې دی تورپوستی نه وي، صحیح ده، نو په دې ناروغانو کې ښه دوا چې ده A ده. A معنی AC انهیبیټر یا ARB. او که چیرې د ناروغ عمر د 55 کلنۍ څخه زیات و او یا ناروغ تورپوستی وي، نو په دې وخت کې ښه دوا C یا D ده. C معنی کلشیم چینل بلاکر او D معنی ډایورټیک. دا چې دی موږ سره د تداوی لومړی پړاو یا لومړی سټپ دی. که چیرې ناروغ د دغه سټپ سره فشار کنټرول نو همدغه سټپ ته ادامه ورکول کیږي. که چیرې د ناروغ فشار د دغه سټپ سره د دغه مرحلې سره د دغه یو درملو سره فشار نو کنټرول نو دوهم سټپ ته ځو. په دوهم سټپ کې ناروغ ته چې دی بیا دوه دواګانې ورکول کیږي. A جمع C او یا A جمع D. A معنی AC انهیبیټر یا ARB او C معنی کلشیم چینل بلاکر. ورسره A او یا چې دی A او جمع D. A معنی AC انهیبیټر یا ARB او D معنی ډایورټیکس. یعنی په دوهم سټپ کې چې دی ناروغانو ته به یا AC انهیبیټر او یا ARB ورسره کلشیم چینل بلاکر او یا به د کلشیم چینل بلاکر د AC او ARB په ځای باندې چې ناروغ ته ډایورټیک ورکوو. که چیرې د دغه دوهم سټپ سره د ناروغ فشار کنټرول نو همدغې ته دوام ورکوو. که چیرې دې سره هم نو کنټرول نو بیا دریم سټپ ته ځو. په دریم سټپ کې چې دی بیا ناروغ ته 3 درمل ورکول کیږي. په دریم سټپ کې ناروغ ته A C او D ورکول کیږي. A معنی AC انهیبیټر یا ARB، C معنی کلشیم چینل بلاکر او D معنی ډایورټیکس. یعنی دې کې ناروغ ته AC انهیبیټر یا ARB، کلشیم چینل بلاکر او ډایورټیکس چې دی ورکول کیږي. که چیرې د ناروغ فشار له دغه سټپ سره د دغه 3 درملو سره ځواب ورکوو نو ښه ترخه، که نه یې ورکوو نو بیا څلورم سټپ ته ځو. په څلورم سټپ کې چې دی بیا موږ دغې فشار ته چې دی ریزسټنټ هایپرټنشن وایو یا مقاوم هایپرټنشن. ځکه ورته وایو چې موږ مخکې په تعریف کې د ریزسټنټ هایپرټنشن ویل چې ریزسټنټ هایپرټنشن هغه هایپرټنشن ته ویل کیږي چې د وینې لوړ فشار د 3 فشار ضد درملو سره د ډایورټیک په شمول چې دی اصلاح نشي، دې ته ریزسټنټ هایپرټنشن ویل کیږي. چې په دې حالت کې په دغه څلورم سټپ کې بیا ناروغ ته چې دی AC انهیبیټر یا ARB ورسره کلشیم چینل بلاکر او ورسره ډایورټیک او د دې ټولو سره یو ځای چې دی یا الفا بلاکر او یا هم بیټا بلاکر او یا هم سپایرونولاکټون چې دی ناروغانو ته توصیه کیږي. اوس د درملو په ځینو ډوزونو باندې خبرې کوو چې ناروغ ته باید کوم درمل په کوم ډوز ورکړل شي. موږ مخکې هم وویل چې که چېرته ناروغ عمر د 55 کلنۍ څخه ښکته وي او تورپوستی نه وي نو دې ته AC انهیبیټر او ARB چې دی ورکوو. او که چیرې د ناروغ عمر د 55 کلنۍ څخه زیات وي او تورپوستی وي نو دې ته کلشیم چینل بلاکر چې دی ورکوو. AC انهیبیټر کې چې دی موږ سره ټابلیټ کاپټوپریل شامل دي چې د دې بازاري نوم چې دی کاپټین دی، همدارنګه د کاپریل په نوم باندې هم موجودي. دا په 50 ملي ګرامه 50 ملي ګرامه باندې ناروغ ته ورکول کیږي. ناروغ ته چې دی یو ټابلیټ PO معنی پر اورال د خولې له لارې او OD معنی اون سړی یا د ورځې یو ځل چې دی ناروغ ته ورکول کیږي. دوهم دوا چې په AC انهیبیټر کې دغه ټابلیټ رامیپریل دی چې دا په د دې بازاري نوم چې دی رامیپیس دی. دا چې دی ناروغانو ته په 2.5 ملي ګرامه 15 ملي ګرامه او 10 ملي ګرامه باندې توصیه کیږي. ناروغ ته یو ټابلیټ د خولې له لارې په ورځ کې یو ځل توصیه کیږي. درېیمه دوا په دې کې چې دغه
ټابلیټ انالاپریل ده. انالاپریل بازاري نوم چې دی رینیټیک او کورټیک په نومونو سره چې دی موجود وي. ناروغ ته 15 ملي ګرامه 10 ملي ګرامو سره توصیه کېدلی شي او په ورځ کې یو ټابلیټ د خولې له لارې چې دی ورکول کېږي. بله دوا په ایس انهیبیټر کې چې دغه ټابلیټ لیزنوپریل ده چې د دې بازاري نوم چې دی زیسټریل دی. دا 15 ملي ګرامه 10 ملي ګرام او 20 ملي ګرامو کې موجود وي. ناروغ ته یو ټابلیټ د خولې له لارې په ورځ کې یو ځل ورکول کېږي. ځینې حالتونه شته دی چې په هغې کې دغه ایس انهیبیټر چې دی موږ سره مزاد استجواب دي لکه اورټیک سټینوسس، بایلیټرل رینل ارټري سټینوسس، رینل امپایرمنټ، پریګنانسي او لاکټیشن، حاملګي او د شیدو ورکولو مرحله کې هم ایس انهیبیټر چې دی مزاد استجواب دي. که چیرې ایس انهیبیټر مزاد استجواب وي نو د دې ښه بدیل چې دی موږ سره بیا انجیوټنسین ریسپټر بلاکر یا ای آر بي دی چې ناروغ ته یې ورکړو. یعنې دا دواړه یو شان اغېزې منځته راوړي، یو شان تاثیرات لري. دواړه یو ځای چې دی ناروغ ته نه ورکوو یا به ایس انهیبیټر ورکوو یا به ای آر بي ورکوو ځکه دا دواړه یو شان دي. خو که چیرې ناروغ کې د ایس انهیبیټر کوم مزاد استجواب موجود وو نو بیا ښه خبره دا ده چې ورته ای آر بي ورکړو. په ای آر بي کې چې دی ټابلیټ والسرټان شامل دي چې د دې بازاري نوم چې دی ایکس4جي، ډایوان او کوبا دي. دا په 80 160 او 320 ملي ګرامونو سره موجود وي. ناروغ ته یو ټابلیټ د خولې له لارې په ورځ کې یو ځل ورکول کېږي. بله دوا په دې کې ټابلیټ لو سرطان ده چې د دې بازاري نوم ایزي ډی او کوزار دي. دا په 15 50 او 100 ملي ګرامو کې موجود وي. ناروغ ته یو ټابلیټ د خولې له لارې په ورځ کې یو ځل ورکول کېږي. بله دوا په دې کې ټابلیټ ټیلمي سرطان ده چې د دې بازاري نوم ټیل سرټا یا ټاسمي دی. دا په 20 ملي ګرام 40 ملي ګرام 80 ملي ګرام موجود وي. ناروغ ته یو ټابلیټ د خولې له لارې په ورځ کې یو ځل ورکول کېږي. همدارنګه بله دوا چې دا ټابلیټ کینډي سرطان ده چې د دې بازاري نوم اډوانډ دی. دا په 8 ملي ګرام 14 ملي ګرام او 32 ملي ګرامو کې موجود وي. ناروغ ته یو ټابلیټ د خولې له لارې په ورځ کې یو ځل ورکول کېږي. بله دوا چې دغه کلشیم چینل بلاکر یا سی سی بي ده. په سی سی بي کې ټابلیټ املوډوپین شامل دی چې دا په نورواسک، سافسک او زوډپ په نومونو سره چې دی په بازار کې پیدا کېږي. 15 ملي ګرامه 10 ملي ګرامو کې موجود وي. ناروغ ته یو ټابلیټ د خولې له لارې په ورځ کې یو ځل ورکول کېږي. بله دوا په سی سی بي کې هغه ټابلیټ ډیلتیازیم ده یا هربیسر چې په بازار کې پیدا کېږي. 18 ملي ګرامه او د دې 30 ملي ګرامه چې دی موجود وي. ناروغ ته یو ټابلیټ د خولې له لارې په ورځ کې یو ځل ورکول کېږي. بله دوا په سی سی بي کې هغه ټابلیټ نیفیډیپین ده یا بازاري نوم یې چې دی اډالټ لا ده چې دا په 30 ملي ګرامه 18 ملي ګرام موجود وي. ناروغ ته یو ټابلیټ د خولې له لارې په ورځ کې یو ځل ورکول کېږي. و ځینې حالتونه شته دی چې په هغې کې هم دغه کلشیم چینل بلاکر چې دی مزاد استجواب دي لکه په پریګنانسي حاملګۍ کې، لاکټیشن کې، د شیدو ورکولو مرحله کې. همدارنګه کنجسټیو هارټ فیلر احتقاني د زړه عدم کفایه کې، د زړه دوهم او دریمه درجه ای وی بلاک کې او 6 سنی سنډروم کې چې دی بیا موږ کلشیم چینل بلاکر چې دی نشو ورکولی. بله دوا او مهمه دوا چې ده هغه بیټا بلاکر دي. بیټا بلاکر کې چې دی ټابلیټ میټوپرولول شامل دي چې د دې بازاري نوم لوپریزول، کارسل او نور دي. دا په 15 ملي ګرامه 50 ملي ګرامه چې دی موجود وي. 12 ملي ګرامه هم موجود وي. ناروغ ته یو ټابلیټ د خولې له لارې په ورځ کې یو ځل ورکول کېږي. بله دوا په دې کې ټابلیټ کارویډیلول ده چې د دې بازاري نوم کارویډا دی. دا په 3.115 ملي ګرامه همدارنګه 6.15 ملي ګرامو کې موجود وي. دا ناروغ ته یو ټابلیټ د خولې له لارې 2 وخته او یا یو وخت توصیه کېږي. بله دوا په بیټا بلاکرو کې هغه ټابلیټ بیزوپرولول ده چې د دې بازاري نوم چې دی کانکور دی. دا په 2.5 ملي ګرامه او 15 ملي ګرامو کې موجود وي. ناروغ ته یو ټابلیټ د خولې له لارې په ورځ کې یو ځل ورکول کېږي. بله دوا چې ده هغه ټابلیټ اټینینول ده چې د دې بازاري نوم چې دی ټینورمین دی چې دا په 15 ملي ګرامو کې 50 ملي ګرامو کې او 100 ملي ګرامو کې هم پیدا کېږي. ناروغ ته یو ټابلیټ د خولې له لارې په ورځ کې یو ځل ورکول کېږي. بله دوا چې ده هغه ټابلیټ نیبیولول ده چې
چې د دې بازاري نوم نیبکس بیسکارت دی. نیبکس او بیسکارت دا په 2.5 میلی ګرامو کې هم موجود وي، 15 میلی ګرامه هم موجود وي. ناروغ ته یو ټابلیټ د خولې له لارې په ورځ کې یو ځل ورکول کېږي. ځینې حالتونه دلته هم شته چې پکې بیټا بلاکر چې دی هغه مزاد استحباب دی، لکه استما کې په 2 او 3 درجه، ایوی بلاک کې د زړه حاد عدم کفایي کې او پریفرل واسکولر ډیزیز کې چې دی بیټا بلاکر مزاد استحباب دی. اوس که چیرې ناروغ ته موږ یوه دوا ورکړه او له دې سره د ناروغ فشار کنټرول نه شو، نو موږ مخکې هم ویل چې ناروغ ته به بیا 2 دواګانې شروع کوو، یعنې دویم سټیپ ته به ځو. دویم سټیپ ته چې ځو په دې کې هم هماغه لایف سټایل موډیفیکیشن به ناروغ ترسره کوي او موږ به دې کې ناروغ ته 2 درمل توصیه کوو چې په هغې کې به ټابلیټ املوډوپین جمع والسرټان چې د دې بازاري نوم چې دی X4G، نیوډی، دایوان او ایکسټور او همدارنګه کووم په نومونو باندې چې دی موږ سره دا موجود وي چې دا 15/80 میلی ګرامه، 15/180 میلی ګرامه، 10/180 میلی ګرامو کې موجود وي. ناروغ ته یو ټابلیټ د خولې له لارې په ورځ کې یو ځل ورکول کېږي. دوهم قدم کې چې دی یا دا ورکو یا دغه لاندې دوهمه دوا چې دا ټابلیټ املوډوپین جمع پیرینډوپریل ده. د دې بازاري نوم چې دی کورسام او یا املوډپی ده چې دا په 4/15 میلی ګرام، 4/10 میلی ګرام، 8/15 میلی ګرام، 8/10 میلی ګرامو کې چې دی موجود وي. ناروغ ته دا یو ټابلیټ د خولې له لارې په ورځ کې یو ځل ورکول کېږي. او بیا هم که دا نه ورکوو نو بیا ناروغ ته ټابلیټ لوسرټان جمع هایدروکلوروتیازایډ چې د دې بازاري نوم کو ایزیډی دی چې دا په 15-12 میلی ګرامه، 15 میلی ګرامه باندې موجود وي. ناروغ ته یو ټابلیټ د خولې له لارې په ورځ کې یو ځل ورکول کېږي. او یا هم که دا نه ورکوو نو بل ریژیم چې دی ټابلیټ لوسرټان جمع هایدروکلوروتیازایډ دی چې د دې بازاري نوم کو ډایوان دی. دا 80/12 میلی ګرام، 160/12 میلی ګرام، 160/25 میلی ګرام چې دی موجود وي. ناروغ ته یو ټابلیټ د خولې له لارې په ورځ کې یو ځل ورکول کېږي. که چیرې د ناروغ فشار له دغه کمباین ترافي 2 درملو سره بیا هم اصلاح نشي نو بیا چې دی ناروغ ته 3 درمل ورکوو. په دې حالت کې هم ناروغ ته لایف سټایل موډیفیکیشن توصیه کېږي او د 3 درملو رژیمونو کې لومړی ټابلیټ املوډوپین 15 میلی ګرامه جمع والسرټان 160 میلی ګرامه جمع هایدروکلوروتیازایډ 12 میلی ګرامه یا بازاري نومونه د دې چې دي او سار پلس، کو، ایکسټور، سافسک، HCT او کووم پلس دي چې دا ناروغ ته په ورځ کې یو ځل د خولې له لارې توصیه کېږي. که دا رژیم ناروغانو ته نه ورکوو نو بیا ناروغانو ته ټابلیټ اولمیسرټان 20 میلی ګرامه جمع املوډوپین 15 میلی ګرامه جمع هایدروکلوروتیازایډ 12 میلی ګرامه چې د دې بازاري نوم چې دی کو اولېسټا AM دی چې په بازار کې په دې نوم باندې پیدا کېږي. دا ناروغانو ته په ورځ کې یو ځل د خولې له لارې توصیه کېږي. که دا رژیم هم نه ورکوو نو بیا بل رژیم چې دی موږ سره ټابلیټ پیرینډوپریل 15 میلی ګرامه، انډاپامیډ 1.25 میلی ګرامه او املوډوپین 15 میلی ګرامه چې د دې بازاري نوم ټرایپلیګزام دی. دا ناروغ ته یو ټابلیټ د خولې له لارې په ورځ کې یو ځل چې دی توصیه کېږي. دا نو د هغه حالاتو درملنه وه چې یوازې ناروغ فشار ولري، بله کومه ضمیموي ناروغۍ چې دی ورسره ونه لري. که چیرې د هایپرټنشن سره نورې ضمیموي ناروغۍ موجودې وي نو په دې ډول چې دی بیا ورته درملنه شروع کېږي، یعنې سلیکشن آف انټي هایپرټنسیو ډرګز ان سپیشل کیسز. که چیرې ناروغان انجینا ولري نو په دې وخت کې ښه دوا چې ده بیټا بلاکر او کلشیم چینل بلاکر ده. خو اوایډ یعنی موږ به ډای هایدروپیریډین یا نیفیډیبین چې د دې څخه به اوایډ کوو، یعنی ځان به ترې ساتو، دا به چې دی نه ورکوو، دا چې دی پکې مزاد استحباب وي.
که چیرې مایوکارډیل انفارکشن ولري او ورسره هایپرټنشن ولري نو په دې کې هم بیټا بلاکر ښه دوا ده او ډای هایدروپاریډین یا ډیبیټیبین چې دی نه ورکوو. که چیرې د فشار سره اټریل فیبریلیشن موجود وي نو بیا هم ښه دوا بیټا بلاکر کلسیم چینل بلاکر خصوصا نن ډای هایدروپاریډین ده. که چیرې د فشار سره هارت فیلر موجود وي یا د زړه عدم کفایه موجوده وي نو ښه دوا چې ده ایس انهیبیټر او ډایورټیکس دي او کلسیم چینل بلاکر چې دی پکې مزاد استدباب دي خو په استثنا د املوډوپین یعنی املوډوپین چې دی په هایپرټنشن کې چې هارت فیلر ولري ناروغانو ته ورکولی شو او نور کلسیم چینل بلاکر درمل چې دی په هارت فیلر کې مزاد استدباب دي. که چیرې ډیابیټس ملیټس ولري ناروغانو ته ښه دوا چې ده ایس انهیبیټر ده چې ورکړل شي. بیټا بلاکر هم پکې نه ورکوو او په لوړ ډوز سره ډایورټیک هم نشو ورکولی. که چیرې هایپرلیپیډیمیا او هایپرټنشن ناروغ ولري نو ښه دوا الفا بلاکر ده. په دې کې هم بیټا بلاکر او په های ډوز سره ډایورټیکونه نشو ورکولی. که چیرې ناروغ هایپرتایرویډیزم ولري نو بیا هم ښه دوا چې ده بیټا بلاکر ده. که چیرې ناروغ د هایپرټنشن سره میګرین ولري یا نیمسری ولري نو په دې کې هم ښه دوا بیټا بلاکر ده خصوصا نن کارډیو سلیکټیو بیټا بلاکر او کلسیم چینل بلاکر خصوصا نن ډای هایدروپاریډین پکې ښه دواګانې دي. که چیرې ناروغ پروستات ولري بی پی ایچ ولري نو په دې کې هم ښه دوا الفا بلاکر ده. که چیرې ناروغ د فشار سره اوسټیوپوروزیس ولري په دې کې ښه دوا تیازایډ ډایورټیکونه دي. که چیرې ناروغ د فشار سره رینل فیلر یا د ګردو عدم کفایه ولري نو په دې وخت کې بیا ښه دوا چې ده کلسیم چینل بلاکر او ایس انهیبیټر دي او په دې وخت کې پوتاشیم سپیرینګ ډایورټیکس چې دی بیا مزاد استعمال دي. که چیرې ناروغ استما د هایپرټنشن سره ولري نو په دې کې نور ټول درمل ورکولی شو خو بیټا بلاکر چې دی بیا مزاد استعمال دي. همدارنګه که چیرې هایپرټنشن سره ډیپریشن موجود وي نو په دې وخت کې هم نور درمل د فشار ورکولی شو خو بیټا بلاکر میتایل ډوپا او نور الفا اګونیست درمل چې کوم دي دا ناروغانو ته نه ورکوو. که چیرې ناروغ د فشار سره ګاوټ یا نکرس ولري نو په دې وخت کې هم ډایورټیک چې دی بیا مزاد استدباب دی او نور درمل ناروغ ته ورکولی شو. پریفرل واسکولر ډیزیز کې چیرته ناروغ ولري په دې وخت کې بیا بیټا بلاکر مزاد استدباب دی او نور درمل چې دی ناروغ ته ورکولی شو. که چیرې ناروغ د هایپرټنشن سره لیور ډیزیز یا د ځیګر ناروغي ولري نو په دې حالت کې هم چې دی میتایل ډوپا چې دی مزاد استدباب دی او نور ټول درمل چې دی بیا ورکولی شو. که چیرې ناروغ پریګنانسي ولري یا پریګنانټ وي نو په دې حالت کې هم ښه دوا چې ده میتایل ډوپا او لابیټولول ده او په دې وخت کې هم موږ ناروغانو ته چې دی بیا ایس انهیبیټر چې دی نشو ورکولی. اوس نو که فشار په وخت سره تداوي نه کړل شي نو د دغه حالاتو او د اختلاطاتو خطر چې دی به موجود وي لکه سټروک د ویژن لاس هارت فیلر د زړه عدم کفایه هارت اټیک یا د زړه حمله سیکسوال ډسفنکشن یا جنسي کمزوري او کډنی ډیزیز یا فیلر د پښتورګو ناروغۍ او عدم کفایي خطر او اختلاطات رامنځته کیږي. نو دا د هایپرټنشن په هکله یو څه لنډ معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړل. د توجه څخه مو نړۍ مننه.